چا چې په سر شر شوی دی به اوس هم په دې کوڅه کې لوبې کوي دوی سره اوس به چا چې قتل وکړو هغه عمري روک شو دا بیا لوغړېږي دا به څه کوي اوس ښه دا رکوټې دا ماشوم ښه دا کاکې دا به کوي څه ټول ورځ تپوسونه کوي مې بابا جان قبر له ځو موږ ډېرې شب قدر کې ښخ کړی دی نو چې هلته بیا گاډې کې نو پیسې هم نه چې وکم مسکلی یو سره کم کلی بل سره کم نه پلار قبر لی بوځي په دهشتګردۍ کې پښتانه دونه نه دي مړه څومره چې په دښمنو تربګنو کې مړه شو بسم الله الرحمن الرحیم سبا د واړه خپه کیو سبا د حالات دا پیښور یو علاقه نیوتیا وته وای او هزار حیات یو کاریګر سړیو ماشومان په سر وښتل شو او سبا د پنځه بال بچي هم په دغه کوڅه کې قدرمنو هزار حیات ووژل شو څلور میاشتو شو دې له وایي کې ویره انصاف نه میلاویږي او مګر چې تاړم تپوس نه کوي موږ زموږ د اواز پورته کوي هسې مې خبره کوله د ماشومانو په سر باندې چې څوک شر کوي دا سړی لیوني چا چې په سر شر شوی دی به اوس هم په دې کوڅه کې لوبې کوي دوی سره اوس به چا چې قتل وکړو هغه عمري روک شو دا هزار حیات کور دی خدای پاکه دا به ویس یو مرله بالکل دقسې دی یو نیمه مرله دی توبه مې خدای پاکه دا هزار حیات ولاړو شهید شو پاک رسېدلی چې دا واړه به چې ستاسو نوم نزویه دوا دا څلور میاشتې م څنګه تېرې کې پلار چې نشته یادېږي ته پلار څه شو مړه دي نو تاسو څنګه کور کې چای روټۍ جامې پیزار سکولو هر څه څنګه چلیږي څه شته که نشته نشته بیبي جاړي بیبي چې جاړي څه وایي تاسو دې څه غواړئ که نه غواړئ څه دې غواړئ چې پیسې نو درکوي دله که نه ولې پیسې نشته پیسې به چا درکولې پلار ستاسو نوم دی عبدالرحمن کور کې زیاتره څوک جاړي بیبي 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 ډېره جاړي او څه وایي بیبي چې کله جاړي زما کوکو کاکې دی که نه کوکو کاکې ښکلي کاکې د دې مشرانو به څه خبرې جاړمه ښه جاړمه وایي زبردستې کې دا به نوره نه هلې طارق صاحب ښه دا ماشوم به ته نوره نه هلې ډېره بخښنه غواړم قدرمنو یعنې دا وکړې کېښودل ګران کار دی خو دا مې ځکه کېښودی چې تاسو دا پردي پلاران وویلې لږ سوچ کوئ یاره دا بیا لوغړېږي دا به څه کوي اوس ښه دا رکوټې دا ماشوم ښه دا کاکې دا به کوي څه دونه کور دی چې درې ګامه الې بس بیا به یې تندې لګي دیوال سره چې دوه ګامه اخلې نو درېیم قدم د کوڅې نه بار کېږي نو اني موړي هم نشته که نه بهرحال د غریبۍ بچي دي دا ما ته را مشین او داسې ښکارېدل نو اوس یې راته د وړو ماما وي دا وله هزار حیاته مرګرو واغېستل هزار حیات خو مستي خو مرګرو وله څه ټکه پکه واغېستل ته جاړه مه ښه اوس هر څه برابر شي هم جنت ته موږ ټول به جنت ته ځو ښه
بابا دې لاړم نو بس جنت ته ځو ښه ټیک ته که نه ستا بچي و چې زما زوی و بس زه هم دا سره وکړو نو خپل خلک یې بابو جی نو خپل چې په خپل نه خفه کېږي نو ګیله د چا نو جی یو زه ویم تاڼهدار دی الله رسولو سردار کې ډېر ښه یې موږ سره وکړل او علیم خان علیم که نه تاڼهدار ډېر ښه سړی و زمونږ ډېر همدردي یې وکړه موږ سره راغی لاړو راغی ډېر دغه یې وکړل زمونږ په دغه باندې ډېر خفه شو ستاسو څه مطالبه ده بابو بس زه خو ویم چې بس الله پاک دی غیبي به دقه پولیس له په ګوتو ورولي او خدای دې ګیر کړي چې دا نه وانې کړي ستاسو دا کور څنګه چلیږي سړی لاړه خو مزدورکاره سړی اوس څه دي دغه یو 2 میاشتې وله ما خرچه ورکړه او بس دې زوی پسې مې غدغه وکړه څلوېښتي یو دا خوا دې خوا اوس ورته ویم زه به ستاسو لورې ځان له رور به دله رالیږي دغه به کوي که نه مور دې دي دا خو مخړو ټول مواړه ځاګړي سکول او حساب دا هم بس پنځه بچي دا به څه کوي بس الله سرې باندې پاتې شو نو خورې الله دې تاسو کو رضوانه جانم دا ماشوم جینې دا پنځه بچو سره به دا کوي څه نو دا څلور میاشتې څنګه تېرې کړې خوره کې بس خوا دې خوا هم تېرې کې کله ویو کله نه وي بس خو به هغه وتلو به کار به یې کولو همداسې په سړک باندې به همداسې پلازه کې کار کولو صدر کې بس خدای به زر نیمې ورکولې روړو خرچه هم پې چلولو بس اوس چې نشته بس ناست بو د الله سره د سوال نه خو به خلاص وای کنه ښه ډېره به خدای ورکوله بس راتلو به خپل بچي به یې ساتل پې اوس نشته ټوله ورځ به اړوئ بیا مې بابا جان څه شو بابا جان څه شو ارور مې ورته وي ما سره سعودي کې دی نه هغه چې بیا دا ورته وي بابا جان له مې ورکړه نه هغه په ژړا شي وي زه چاله ورکړم موبایل چې دا ورسره خبرو وکړي دا واړه تپوسونه کوي او ټول ورځ تپوسونه کوي مې بابا جان قبر له ځو موږ ډېرې شب قدر کې ښخ کړی دی نو چې هلته بیا ګاډی کوي نو پیسې هم نه چو کم وره مسکلی یو سره کم کړی بل سره کم نه پلار قبر لی بوځي بس په دغې باندې ناست وو الله سره هم د دونې وویشتو 10 ډزې یې ویشتې وړومبي ډز کېښود یې نه لاس وغورځولو موږ ورته چغې والې مولو د یو شان نشته هغه را پروت و وینو کې پروت او د ویشتو یو شان دا څلور بچیان دا سکول ته ځي نه بس دا یو وړوکي ځي دا مې اوس کېنوله تر اوسه دا دوه هم نه تله اوس مې کېنوله ویستې مې ورته نه ویم بس مه وایه او دا 3 نه ځي دي نه ویله راشه زویا ستاسو کې د هزار حیا دلته ودرېږه زویا زما ماما کېدو ماما کې د دې کور حالات څنګه دي دلته کې د دې د خرچه مرچه څنګه روانه زویا څه خبرې کې الله پاک ورکوي او بس جي خوري او بس ستا مخامخ ویشته دې کې ستاسو مطالبه خورې څه ده زه موږ ته د انصاف میلو شي چې بس پولیس راځي تپوس پوښتنه کوي هر وخت تپوس کوي پوښتنه کوي ټول راځي خشته زمونږ هم تپوس کوي ما ته یې لیکلو کول په موبایل کې راته دغه واچو نمبر وایي خیر دې د رشقې پیسې مه ورکوه مونږ ته موبایل کوه وایي مونږ به ټوله زیرو ښه چاپي را سره وړي ګاډې راولي ټول لاړ شو چې کم ځای ورته موږ وښو تاڼهداران ډېر ښه خلک دي دا علیم تاڼهدار نور ورسره دي ټول لا سره منډې خورې نو بس بیا خو تاسو سره الله یې تاسو له انصاف در سره تلې دونه نه یې تلې 2 ځل تلې چې زه ته پولیس چې مړ وشي خلک خوځي راځي نو ما ته پولیس وایي ته ستا خوښه ده چې پولیس تا ورله درشي ما ته داسې ځوان زلمی چې مړ شي بیا خو خلک راځي که نه خلک ودرېږي چې ورګه دې پورسي شوي نه دي نه نو بس نیولې کېږي نه یم چې ګرفتار دي شي چې بس موږ ته د انصاف میلو شي چې راځه بدله ته نه خدای پاک واغشتېږي چې هزار حیا څنګه اوس جنګبازه سړی و که نه نه بس داسې جنګ یې خوښه و که نه داسې سړی و جنګ من خو یې نه کولو داسې به پسې دا ملګري یار دوست جاړي چې هغه پسې سړو هم جړل یو شان دی زه الله یې در باندې اسانه کړي او ماما ته رواز وکړه سره دوه خبرې وکړم زویا هغه ته م اواز وکړه موږ خپله لخ نه کوشش کوو چې زموږ د اواز خاصې پر لرې پورې ځي چې کوم ستاسو د بالا ماڼۍ تړل هغې سېچو د هغې ته زما ګزارش دی چې په دې کیس کې دوی سره منډه تړلې وه کلیوال ستا هم ډېره مهرباني دا بچیان دي او دا غټ تکلیف ته دا رکوټې کور دی پاتې څه شو هر څه لاړل نو دا چې کوم د تاڼې نه د هغې نه ستاسو مطالبه چې کوم ډي اس پي دی ایس ایس پي دی بالکل زموږ ته مطالبه ده چې دا ګرفتار کړی شي او دغه دا واړه بچي دي دا ټول یتیمانان شول او خضر حیات داسې سړی و چې هغه نه د جنګ شر والا سړی و بس خپل کار او خپل ده دا خوراکۍ ته ما کتل به دا مطلب دا 15 ماشومان دي نو دا خو به یو ټیم 2 ټیم نه شو مطلب دا خو عمر دی دا به کوي زموږ خپل هم واړه بچي دا هم کم عمره لګته هزار خودون عمر ما نه یو
یاره دغه شپږ کال عمر دی سر بس د نورو نشته هزار حیات او جی بل لوری شته خو معذوره دی په سترګه او جی او هغه هم د بمپرو کار کوي دکان یې نشته خپل الله در باندې اسانه کی یار سیدا قدرمنو جنگ او شر منګ دا یو داسې مقام او داسې ترځي سره پښتاو پاتې سبا زه یو سړی قار سوړ کو او مړې کو لسته شل منټه پس شل ورځې پس شل میاشتې پس سړی ته دا احساس ډېر په زور سره کیږي چې ما نه غلطي شوې ده ډاکټران وایي چې دا تقریبا 17-18 سکند دی د غوسه چې بس دا تیر شي بیا هیڅ نه دغه 13 سکند سبا د سړی 18 پیړې تباہ بربادي کی او چې چا ډس کړي داغه بس حالیو چا چې ډس غمل دي دغه سهال له ارسستاسو مخامخ دي چرته چې قار درشي معافي ډیره کوي اخیری خبره تکم په دهشتګردۍ کې پښتانه دونه نه دي مړه څومره چې په دشمنو تربګنو کې مړه شو فیصله پتاسو الله در باندې خپل احسانو کې خوري الله در باندې خپل احسان